بیا په دې سورې ګرځي سر باندې نو دې په صاحب دې باندې دا خو لکه دا خو دا خپې د لاسونو اوس کار لکه سم نه کوي لاسونو ته ګوره لاس خو خیر گزاره کوي لګ لګا. السلام علیکم ورحمت الله. مونږ ټول ته الټه او دستونه سینه خرابېدل راځي او یا دوايي وخورو یا وجود د هغې خلاف انټيباډي جوړه کړي او مرض الله پاک کنټرول کړي. دې ماشوم ته اوم څو ورځې مخکې دستونه وشو خو د دستونو خلاف چې کوم وجود طاقت پیدا کو هغه د په پټو باندې او په رګونو باندې اثر شروع کو. دې ته وایي ګولین باري سنډروم چې یو طرف ته غریبي شي او یو طرف ته دومره سخت مرض شي نو دا ډېر زیات ګران کار دی. د دې ماشوم خپو کار پرېښودو هغه په ورو باندې په بره باندې روان و خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د ساه د اغستو چې کومې پټې دي هغې ورسره هم کار پرېښودو نو دې ته وایي ریسپیریټري فیلیور مطلب دا پټې کار نه کوي نو ساه اغستو کې به تکلیف وي نو که خپې کار نه کوي نو نه به ګرځي نو چې نه ګرځي نو څه مسله نشته دی خو چې ساه نه اخلي نو مړ کېږي به. د پېښور ته لاړلو او په صحتکارې ولې علاج کو خو په دې کې ستنې لګي د 4.5 لکو روپو IVIG ورته وایي او هغه د غریب پلار د خپل جیب نه ورکړي. وسو هغه پټې کمزورتیا به په ورو په قدار باندې ښه کېږي خو چې دی اوده شي او پټې کار نه کوي نو بیا خامخا انسان مري. د دې دپاره دته په ماره کې دلته کې پیپ پاس کو دې ته وایي ټریکاسټومي ټیوب که دا نه پاس کوي نو دې نه بغیر ژوند ناممکنه خبره ده. نو به پیسه اخلي به پیسه وباسي او زمونږ په دې سینه کې دننه دغه شانتې د اوبو زګونه جوړیږي او هغه مونږ په خراش کې وباسو یا د ټوخي سره بهر ته بخوله باندې راوځي خو د پټي دومره کمزوري دي چې هغه ساه نشي اغستی نو خراش کې بهر ته سره وباسي. دا د الله پاک حکم دی چې ټول خلقو ته مرض کیږي خو څوک زر ښه شي څوک په قلاره او څوک بالکل ښه نه شي. نو دغه جراثیم دومره تیز و چې د پټو سره د سینې تمامې پټې او رګونه کمزوري کړي دي. اوس دا ټوب به درته څومره موده پروت دي د هېڅ پته نه لګي کېدای شي میاشت واخلي کېدای شي 6 میاشتې ټایم واخلي. نو دا په موږ د الله پاک احسان دی چې موږ ناجوړه کېږو او بیا هم الله پاک ښه کوي یا د علاج سره یا بغیر د علاج نه. دې ته وایي اوټومیون ډیسارډر مطلب دغه جراثیم خلاف چې کم طاقت جوړ شي نو هغه د جراثیمو سره په خپل وجود په پټو او په رګونو باندې هم عمله شروع کړي او دې حالت ته سړی ورسوي. دې ته وایي ګولین باري سنډروم ډېر خطرناک شیز دی. الله دې زمونږ بچي او ستاسو بچي ټول وساتي. السلام علیکم.